محترم د بدو خبرو سره د انسان عزت خرابېږي. خواکه د انسان د غټې مرتبه او د صلاحیت خاوند ولې نه وي، لیکن د بد ژبې د وجې نه هغه د خلکو د سترګو نه وغورځېږي. د دې وجې نه د خپل عزت او وقار دپاره خپله ژبه کنټرول کول او د بدو ردو نه محفوظ ساتل ډېر ضروري دي. نن که موږ په خپله مسلمانه معاشره باندې نظر واچو نو زموږ د سر د شرم نه ټیټ شي چې دلته بد ردې د خلکو تکیه کلام ګرځېدلی دی. ګنده او پلیته خبرې داسې په ژبه باندې جاري وي چې یو ذره هم په هغې کې ورته شرم نه محسوسېږي. او دا صرف د غټو حال نه دی، بلکې په لارو کوڅو کې ماشومان هم د کنځلو په معامله کې د خپلو تربیت کوونکو نه دوه ګوتې سیوا دي. دا ډېره د تکلیف خبره د عزتمندو. زمونږ فرض چې خپل ځان د اسلام په رنګ کې رنګ کړو، د خپلې ژبې د حفاظت په کولو سره د الله جل شانه نه وشرمېږو. دې دپاره چې موږ ته په معاشره کې یو لوړ مقام حاصل شي چې زمونږ او ستاسو راتلونکي نسلونه هم په عزت سره ژوند تېر کړي. ځکه دا د ټولو خبرو نه ټول دی چې زمونږ ژبه د دروغ او غیبت د چغلۍ او دغه شان د لعن طغن او د هر قسم دوکې او د ګناه نه محفوظه شي، نو یقینا چې زمونږ معاشره به په خپله چې کوم دی هغه ټیک شي. او حدیث شریف کې راځي من یضمن لی ما بین لحییه ورجلیه یضمن له الجنه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې ماته د دوو شیزونو ضمانت راکړو هغه ته زه د جنت ضمانت ورکوم، یو د ژبې او یو د شرمګاهونو. د دې دوو شیزونو حفاظت چا ماته راکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زه د جنت ضمانت ورکوم. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو ژبې د لعن طعن او د غلطو خبرو نه چې کوم دی هغه وساتي. وما علینا الا